الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جمعه ورځ بدی وجبانی زمونگا نننه درس دا عمومی درس ته او پننی درس کې ومونگا انشاءاللہ د رشتونی توبه مبارک خبره کوم. علماء فرمایي چې رشتونی توبه چې دا د دې 15 شرایط دي 15 شرطونه دي. اولنې شرط دا چې توبه مونږ وباسو خالص د الله د پاره د الله د رضا د پاره. ډېر شي خلک دي د خلقو په مخ کې او د خلقو په منځ کې چې وباسي توبه توبه استغفار استغفر الله، خو پزړه کې د هغوی هیڅ اراده د توبې نه. نو دغه توبه دا بیکاره توبه ده. دغه شان د توبې د رښتونی کېدو د پاره دویم شرط دا دی چې انسان په ګناه باندې نادمی شرمنده‌ای ستوماني، چې کوم ګناه دې شوی دی په هغه ګناه باندې دې ستومان شي. دریم شرط دا دی د توبې چې د ګناه نه فلفور راوځي، چې کوم ګناه د نه وشو چې بالکل د هغې نه اوس په دغه ټایم کې منع شي، او که چرته د چا حق هغه نو چې هغه حق ادا کی یا د هغه نه معافي طلب کی او هغه ته معافي وکي. او څلورم شرط دا دی چې د آینده لپاره مضبوطه اراده وکړي د دې خبرې چې زه بیا دې ګناه ته نه راځم. او د رښتونی توبې او د قبول شوی توبې لپاره پنځم او آخري شرط دا دی چې دا په داسې وخت کې وشي چې هغه وخت د توبې د قبلېدو وخت دی. او د توبې د وخت قبلېدو وخت څه دی؟ تر کومې پورې چې انسان ته مرګ نه دی راغلی، د مرګ حالاتو ته مخې ته نه دی راغلی، د مرګ آثار مخې ته نه دی راغلی، نو تر هغې پورې دی توبه کولی شي، تر هغې پورې دی د خپل ګناه نه د خپل معصیت نه راوتی شي، الله طرف ته رجوع کولی شي. او دغه شان یا هغه وخت چې کله نور د قبلې د طرف نه راوخیږي نو د هغې نه وروستو بیا توبه نه قبلیږي. د دې وخت نه مخکې انسان توبه وکړه او په دغه شرایطو سره توبه وکړه نو دا توبه الله قبلی. الله رب العزت موږ ته توفیق راکړي چې موږ هغه شان توبه وباسو څنګه چې هغه موږ ته حکم کړی، توبو الی الله توبه نصوحه، الله طرف ته رجوع وکړئ، رښتینی رجوع الله طرف د الله نه د الله توبه وباسئ، رښتینی توبه. نو چې موږ د دغه شرطونو خیال ساتو چې کله موږ الله طرف ته رجوع کړو. الله دې موږ له عمل کولو توفیق